الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن د جماعت د لمانځه یا څوک چې لمونځ ورکوي یا څوک چې مقتدی جوړیږي د هغوی اړوند احکام شروع کوو، خو تر هغه مخکې د جماعت د لمانځه فضائل یو اندازه بیانوو. د جماعت لمونځ او مسجد ته حاضرېدل دا دواړه علی الصحیح یا علی الاصح واجب دي، هم جماعت کول هم په مسجد کې کول. که څوک په کور کې جماعت وکي یو واجب به یې ادا کړي، بل واجب به ځینې پاتې. دواړه لازمي دي او د جماعت لمونځ چې دی دا تر عامو لمونځونو زیات ثواب لرونکی دي او که بدون عذر پرېږدي لویه ګناه ده. روایت کې راځي، دا روایت بخاری او مسلم دواړو نقل کړی دي. بخاری په رقم 155 او مسلم په رقم 650. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. کم لمونځ چې په جماعت باندې ادا سي هغه تر هغه لمانځه چې یوازې ادا سي په 80 درجو باندې، په 29 درجو باندې زیات دي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وینا ده. کم لمونځ چې یوازې ادا سي هغه لمونځ تر هغه لمانځه، کم لمونځ چې په جماعت باندې ادا سي هغه تر هغه لمانځه چې یوازې ادا سي په 29 درجې بالا دي. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، په 29 درجو باندې. بل روایت کې راځي، دغه روایت بخاری را نقل کړی دی. حدیث رقم 1099 رقم 622 او مسلم په رقم 1099 را نقل کړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای: اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم فابعدهم. وای هغه کسان چې په لمانځه کې ډېر لویه مزدوري اخلي، په دې کې هغه څوک دي چې لرې وي او تر لرې بیا لرې وي، او هغه څوک چې لمونځ وکړي بدسي تر دې هغه سړی ډېر لوړې درجې والا دی چې په مسجد کې امام ته د لمانځه لپاره انتظار وکړي. بل روایت دی چې دا روایت هم مسلم شریف را نقل کړی دی په رقم 1105. دا روایت ابو هريره رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمای: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. الحديث. یو څوک چې اودس تازه کړي خپل کور کې، بیا د الله د بیتو څخه یوې بیتې ته ولاړ سي، یعنې یو مسجد ته ولاړ سي، د دې لپاره چې د الله د فرضونو څخه یو فرض ادا کړي، نو په هرو 2 قدمو سره په یوه قدم باندې یوه خطا معاف کیږي او په بل قدم سره یوه درجه لوړیږي. او بل روایت کی راځي، دا روایت عثمان بن عفان
رضی الله عنه روایت کړی دی او مسلم شریف په رقم 1004 نقل کړی دی. دی مبارک فرمایي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. یو چا که د ماخستن منځ په جماعت ادا کړي ګواکې نیمه شپه رونه کړه په عبادت باندې، او که څوک د سهار منځ هم ورسره په جماعت ادا کړي ګواکې ټوله شپه یې په جماعت په عبادت رونه کړل. او همدا ډول پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه چا په اړه هم وعید بیان کړی دی چې جماعت ته نه حاضرېږي. پیغمبر علیه السلام قسم کی والذي نفس بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطبه. وای زما دې په هغه ذات باندې قسم دی چې زما روح یې په قدرت کې دی، زه قصد وکم د دې دپاره چې یو څوک بوټي راجمع کړي او بیا یو څوک امر کم په لمانځه سره اذان ورته وکړي او بیا یو سړی ورته امر کم چې جماعت ورکړي. بیا وګورم که څوک جماعت ته نه حاضر سوی د هغه کورونه وسوځم. دا وعید دی. یعنې دا چې نبی علیه السلام یو مهربانه پیغمبر دی، بیا هم د دې کس په اړه دومرې سخت الفاظ کاري چې کور به ورته وسوځم. دا ډېره لوی ګناه ده. او بل روایت کی راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا او راح. وی هغه څوک چې سهار او ماښام مسجد ته ځي نو الله جل شانه به په جنت کې سهار او ماښام یو مېلمستیا ورته برابروي. بل روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اثقل الصلاة على المنافقين الصلاة العشاء والصلاة الفجر. وای پر منافقانو باندې ډېر درون یو د ماخستن لمونځ دی، یو د سهار لمونځ دی، او که چیرې دی خبر سي چې په دې دوو لمونځو کې څومرې ګټې دي و دې لمونځو ته به پر خاپوڅو راسي پړي مخې. او بل روایت ابي درداء رضی الله عنه را نقل کړی دی. دی مبارک فرمایي وای سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. وای هر چیرې چې درې نفره وي په کلي کې وي که په صحرا کې وي دی جماعت نه کوي شیطان به ورباندې مقرر سي. بیا به د دې تر منځ بې اتفاقي، د دې په منځ کې حسد، د دې په منځ کې بدبیني او داسې نور. نو که چیرې موږ وګورو په ټولنه کې څومره قدر بدبختي دي، لویه خبره دا ده چې خلک د جماعت پابندي نه کوي. که ټول خلک د جماعت پابندي وکړي نو الله جل شانه به یې د دې بدبختي څخه خلاص کړي. او بل روایت کې راځي د انس رضی الله عنه څخه روایت دی من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. څوک که 40 ورځې المنځ په جماعت وکي تکبیر اولا ونیسي 2 براءت به الله ورنصیب کړي، یو د دوزخ څخه او بل د نفاق څخه. د دې دواړو څخه به الله وساتي.
الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې د جماعت پابندي وکړو. وروسته به د جماعت پر احکام نور وغږیږو ان شاء الله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.